السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرم علي. تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته دا طریقه ښیو چې څنګه تاسو د واتساپ کم لیکایي چې دا مطلب په واتساپ کې چې ستاسو کم د لیکلو کم سایز دی، که چېرې تاسو غواړئ چې دا غټ شي، مطلب لارج شي یا سمال شي، وړوکی شي یا درمیانه شي، نو تاسو دا په څه طریقې سره کولی شئ. د ټولو نه اول به مونږ خبره کوو د دې په فایدو په باره کې. د هغو نه مخکې د کومو ملګرو چې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د دې نه به تاسو ته نورو هم داسې ښه ویډیوګانې راځي. که چېرې موږ تاسو سوچ وکړو زموږ او ستاسو زیاتتر نارینه یا زنانه هلکان، جنکۍ، بوای فرینډ یا ګرل فرینډ، هغوی هر کله د یو بل سره چیټینګ کوي، نو هغو نه غواړي چې مونږ کم ګپ شپ لګو هلک د جنۍ سره یا جنۍ د هلک سره، یا نور کم فیملی ممبرز چې د یو بل سره سوال جواب کوي. نو دوی دا نه غواړي چې زمونږ په خوا کې کم دویم کس ناستی دی، زمونږ SMS وغیره کم چیټ سیکشن چې دی هغه دوی پړاو نه کړي. نو ستاسو دپاره پکار دي چې ستاسو خپل چیټینګ کم سایز چې دی، مطلب د لیکلو کم آپشن چې دی، تاسو هغه ځان دپاره سمال کولی شئ. که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو نظر کم دی یا ستاسو مطلب پړایي کې درته مسله وي، نو تاسو خپل کم د SMS کم سایز چې دی، مطلب هغه تاسو خپل سایز چې کم دی هغه تاسو سیوا کوئ. نو هر کله چې میسج راځي تاسو ته به ډیره په اسانتیا سره راځي. یا هغه کسان چې هغو غواړئ چې مونږ په درمیانه سایز کې خپل د واتساپ کم SMS وغیره دي هغه مونږ خپل د ملګرو سره وکړو، نو هغه به مونږ تاسو په څه طریقې سره کوو. د ټولو نه اول به مونږ اوپن کو خپل د واتساپ اپلیکیشن. هر کله چې مونږ د واتساپ اپلیکیشن اوپن کو، د دې نه علاوه زمونږ سره به راځي له پاسه کم 3 ډاټ آپشن چې دی، البته ما سره کانټیکسټ وي نو په هغې وجه ما دلته تصویر راویستو. د ټولو نه له پاسه چې کم دی مونږ به په 3 ډاټس باندې کلیک کو. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته خپل کم پونټس چې دی، مطلب کم د SMS د لیکایي چې تاسو ته ښیمه چې زما د کم لیکایي چې دا ډېر زیات مطلب سایز غټ دی، لکه تاسو دا کتی شئ. اوس که چېرې زه غواړم چې زه دا مطلب بالکل سمال کما، زه به واتساپ کولاو کم له پاسه کم 3 ډاټ آپشن چې دی، زه به په دې باندې سیمپل کلیک کما. هر کله چې زه په دې باندې کلیک کما، د دې نه علاوه به مونږ سره راځي سیټینګ. هر کله چې مونږ په سیټینګ باندې کلیک کو، د دې نه چې کم دی پس به مونږ سره داسې انټرفیس راځي. تاسو کتی شئ چې له پاسه مونږ له اکاونټ راکړی دی، مونږ به اکاونټ باندې کلیک کو. نو که دا آپشن اکثر تاسو دلته راکړي، که چېرې دا آپشن دلته نه وي، تاسو به سمپل داسې کار وکئ چې تاسو له د اکاونټ لاندې کوم آپشن راکړی دی چیټس، تاسو هر کله چې په چیټس باندې کلیک کوئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. د دې نه علاوه به تاسو له چې کوم دی لاندې چې کوم دی د چیټ سیټینګ کې تړ کم آپشن چې دی د میډیا ویزیبیلیټي کم لاندې چې دی فونټ سایز، تاسو به سمپل په دې باندې کلیک کوئ. الان ساتي مونږ ځان له لارج خوښ کړی دی، خو زه غواړم چې دا سایز مطلب میډیم کم یا سمال کم، تاسو به سمپل د دې ځای نه د ځان له تبدیل کولی شئ. زه غواړم چې دا کم دی میډیم کمه، تاسو به سمپل په میډیم باندې کلیک کوئ او بیا به بیک شئ او بیا به خپل د واتساپ هغه ملګري یا هلک یا جنۍ یا فیملی کم ممبر چې دي، تاسو به سمپل لاړ شئ د هغو کم چیټ سیکشن چې دی هغې ته. نو تاسو کتی شئ چې دا مطلب میډیم شو. امید ساتم چې تاسو به دا طریقې زده کړي، تاسو څنګه په واتساپ کې خپل کم SMS چې دی د هغې سایز وړوکی کوئ، غټ کوئ، سمال، لارج، میډیم په څه طریقې سره کولی شئ. امید ساتم چې تاسو به دا طریقې زده کړي او انشاءالله په واتساپ کې داسې نور هم ښه ټریک شته، هغه به در سره وخت تر وخته شریکومه. تر د بلې ویډیو پورې مالی اجازت راکئ.
په لوی الله مسپارم د الله په امان.